سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. په ننګرهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 21 داعشیان ووژل شول. دغه عملیات تېره ورځ د خوږیاڼو ولسوالۍ په وزیر تنګي سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پلوټه الوتکې په وسیله ترسره شوي دي. د 201 سیلاب قل اردو د قمندانۍ ویاند وایي په دې بمباریو کې د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. په ننګرهار کې 2 تنه د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شول. د 201 سیلاب قل اردو قمندانۍ مسؤلین وایي دغه کسان چې فضل الله او عطاالله نومیږي تېره اونۍ د خوږیاڼو ولسوالۍ له چینتلې سیمې تښتول شوي چې بالاخره تېره ورځ د همدې ولسوالۍ په سره غونډۍ سیمه کې د تښتونکو له منګولو ژغورل شوي دي. سرچینه زیاتوي چې تښتونکو د دوی د خوشي کولو په بدل کې د هغوی له کورنیو د 150,000 امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تر هغې مخکې آزاد او بیرته یې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. ولسمشر غني وایي کوچیان او داخلي بېځایه شوي کورنۍ واضح بودجوي کوډ ته اړتیا لري او د کوچیانو د هستوګنې په اړه باید اساسي قانون پلی شي. ښاغلي غني تېره ورځ د کوچیانو او داخلي بېځایه شویو په عالي شورا غونډه کې همداراز وویل چې د کوچیانو د هستوګنځای او مالدارۍ د احیا لپاره باید یوه واضح طرحه جوړه شي. نوموړي همداراز په ډاګه کړه چې نړیوال مرستندویه بنسټونه دې د داخلي بېځایه شویو په اړه له یوې واحدې مرجع څخه خپلې مرستې ترسره کړي. په کندهار کې د نري رنځ یا توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په موخه د یو روغتون د بنسټ ډبره تېره ورځ کېښودل شوه. دغه 25 بستریز روغتون به د 2.1 میلیون یورو په لګښت چې د بې پولو ډاکټرانو ټولنې لخوا ورکول کیږي په یو کال کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې مسؤل آلن دی لاروسات همداراز زیاتوي چې د دغه روغتون په جوړېدو سره به پر تبرکلوز اخته ناروغان په وړیا توګه تر درملنې لاندې ونیول شي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې هر کال 80,000 کسان په نري رنځ یا توبرکلوز اخته کیږي او له ډلې شاوخوا 14,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په زابل کې له مالدارانو سره د حیواناتو د خوراکي توکو د مرستو لړۍ تېره ورځ پیل شوه. د زابل والي وایي د دغه ولایت پر مالدارانو به 1500 ټنه حیواني خوراکي توکي وویشل شي او په وینا یې افغان حکومت هڅې کوي چې له مالدارو او بزګرانو سره نورې مرستې هم وکړي. د زابلیانو په وینا په روان کال کې د وچکالۍ له امله د دغه ولایت کرنې او مالدارۍ برخې ډېرې زیانمنې شوي او حکومت په دې تنګ وخت کې باید د دوی لاسلیمایي وکړي. او د بغلان پولیسو د نشه یي توکو د قاچاق په تور د 3 کسانو له نیولو خبر ورکړ. دغو کسانو چې 25 کیلوګرامه چرس د یو موټر د تیلو په ټانکۍ کې په کندوز کې ځای پر ځای کړي وو، غوښتل یې هغه کابل ته ولېږدوي. خو تر هغې مخکې تېره ورځ د پلخمري ښار په شمرق سیمه کې د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د بغلان امنیه قومندان وایي نیول شویو کسانو خپل جرم منلی او ډېر ژر به یې دوسیې عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.